میان د کینی باچا خان غوندې د زوی پیدا کړي کم کم د وجاړما کام د مشغول د منګي او د ستار سره تو مشغول د زنجیرونو د جنکار سره اے د هوا پټټو سورا ماته وګونیسا فقیر بابا اول د خپل کمزورې به اعتراف وکما اول د خپل کمزورې به اعتراف وکما ممکن نه ده چې موضوع سره انصاف وکما زما لفظونه ډیر واړه دي او سړی لوی دی زما پوټي غونته مازغه دی او سړی لوی دی زه توکل دی د قطرونه به دریاب جوړ شي اکثر کمزور غږ سبب د انقلاب جوړ شي قلم مات نشي په سوکه کې د زور پیدا کا منجمد شوی یخو زړونو کې مور پیدا کا نن د دې خاورې په پاسبان باندې خبره کوم په خپل بابا فخر افغان باندې خبره کوم د خپل نیکه سیف الله خاندان غریب سره د اشنغر د بارم خاندان غریب سره څوک چې هسته کې هم مسته ته غاړې وته نو د غزل چاو د بیروخه ته غاړې وته نو ابو ولی تا با قدرت خاکساری کړی دا ابو غنی تا په خانه کې فقیری کړی دا ابو ولی تا با قدرت خاکساری کړی دا ابو غنی تا په خانه کې فقیری کړی دا د هندوکش په سر ولاړ اعلان کوما نن په واس کومي تا ترین دا بیان کوما دنیا د چان کړي څوک د داسې لیونه پیدا کړي میان د کینی باچا خان غوندې د زوی پیدا کړي د هندوکش په سر ولاړ اعلان کوما نن په واس کومي تا ترین دا بیان کوما دنیا د چان کړي څوک د داسې لیونه پیدا کړي میان د کینی باچا خان غوندې د زوی پیدا کړي د چا چې لاس کې د آزاد وطن تصویر پروتو عجیبه دا د هغه لاس ته زنجیر پروتو د چا چې لاس کې د آزاد وطن تصویر پروتو عجیبه دا د هغه لاس ته زنجیر پروتو نه سنم غختلو نه سرقم غختلو خو بس د قام د بچو لاس کې قلم غختلو ایوه الناس دا سه بل بچا لیدلې وسوک ایوه الناس دا سه بل بچا لیدلې وسوک د کلکتین تر کابل بچا لیدلې وسوک څوک چې د قام په پاک مینه کسروار پاتې وو پس سپینه ګیره هم پنجرو کې گرفتار پاتې وو ایوه الناس دا سه بل بچا لیدلې وسوک د کلکتین تر کابل بچا لیدلې وسوک څوک چې د قام په پاک مینه کسروار پاتې وو پس سپینه ګیره هم پنجرو کې گرفتار پاتې وو څنګه د ستړیا زه د تاریخ پاڼو کې ونغاړما کم کم د یاد کما بابا کم کم د وجاړما کام د مشغول د منګي او د ستار سره تو مشغول د زنجیرونو د جنکار سره کام د مشغول د منګي او د ستار سره تو مشغول د زنجیرونو د جنکار سره ګل ګل ځواني د ریز مریز کړه د زندان په منځ کې ګل ګل ځواني د ریز مریز کړه د زندان په منځ کې ځکه چې ته چاته ټیټ نشوې د میدان په منځ کې او تورو تیارو کې تکلیفونه به تیر کړي وي تا تورو تیارو کې تکلیفونه به تیر کړي وي تا زما بابا اذیتونه به تیر کړي وي تا تنها به غږېدلې زخمونو سره تا به خبرې کړي وي د دیوالونو سره د مهرتاج لور والے به د ارمان پاتې وي د سردارو بنارسې به د ارمان پاتې وي د مهرتاج لور والے به د ارمان پاتې وي د سردارو بنارسې به د ارمان پاتې وي اے د هوا پټټو سورا ماته وګونیسا اے د هوا پټټو سورا ماته وګونیسا د کام زلمیه ماته ګورا ماته وګونیسا وطن د اچا په خوبونو آزاد شوه نه دی ملګرو دا پتا بیرونو آزاد شوه نه دی د دې لشاته یو لویه قرباني پرته ده پس لا غیرت خوانچه کې ازادي پرته ده د دې لشاته یو لویه قرباني پرته ده پس لا غیرت خوانچه کې ازادي پرته ده او اے د بابا په دین ایمان باندې شکمن سړیا
ए दा बाबा په دین ایمان باندې شکمن سړیا اے فتوګرا اے پزړ باندې پون سړیا کدا باچا خان د رتبې نه خبرېدل غواړي کدا بابا د مرتبې نه خبرېدل غواړي د شیخ الهند محمود حسن سے پروزه ودرېګا یا د دیوبند مدنی سے پخازه ودرېګا بیا ته تپوسو کا بابا د اشنغر سوکو تا ته به وای چې دا د وفا غر سوکو تا ته بوای درویشی د سوک د دنس دکی شیخ صحیح مسلمانی د سوک د دنس دکی تا ته بوای درویشی د سوک د دنس دکی شیخ صحیح مسلمانی د سوک د دنس دکی اوس په اخره کې دا عزم اراده کوم د باباګانو د ارواح سره واده کوم نه به پښتو سپکوم نه به مخبل کام سپکوم نه به پښتو رکوم نه به مخبل کام رکوم په ژوند غمجن وي او د کام په غم لړلې لاړې په ژوند غمجن وي او د کام په غم لړلې لاړې ستړی د ژوند او دنیا نه ستړی ستړی لاړې هلته بابا د ربا هلته برکت نازل کا خدای په ټول جلال آباد باندې رحمت نازل کا خدای په ټول جلال آباد باندې رحمت نازل کا